عیسی مسیح په بیت لحم کې پیدا شو. د وخت د ټولو نه لویه او عظیمه واقعه تقریباً کېدونکې وه او خدای پاک دې دپاره دوه خاص ماشومان د پیدا کولو دپاره غوره کړل. د هغوی نومونه هم په اسمان کې غوره کړي شوي وو. اول به یحیی د حضرت زکریا او الشبکره پیدا شي او هغه ته به د الاعلی نبی ویل کېږي. بیا به د پیغلې بیبي مریم نه عیسی پیدا شي او هغه به د الاعلی زوی بلل کېږي. د عیسی د پیدا کېدو نه مخکې بیبي مریم خپلې نږدې خپلوانې الشبکره د هغې سره د ملاوېدو دپاره لاړه. بیا یحیی پیدا شو او بیبي مریم ناصرت ته خپل کور ته زر واپس شوه. یوسف هم د واده کولو د موقع په انتظار کې و. خو کله چې بیبي مریم هغه ته وویل چې هغه به یو ماشوم ولري نو په دې یوسف ډېر خفه شو. هغه سوچ کولو چې بیبي مریم هغه سره وفاداره نه ده. نو بیا بیبي مریم هغه ته د هغه فرښتې په باره کې وویل. هغه اوس هم په دې شک کې و چې آیا هغې په رښتیا سره فرښته لیدلې ده؟ آیا دا ماشوم به د خدای زوی وي؟ آیا بیبي مریم رښتیا ویل؟ بیا یوسف فیصله وکړه چې د واده نه مخکې چې څنګه هم ممکنه وي چې په خاموشۍ سره دا کویدن ماته کي، ځکه چې هغه نه غوښتل چې بیبي مریم په خپله معاشره کې وشرمېږي. خو خدای پاک ته د هغه د سوچ پته وه. نو هم هغه شپه خدای پاک خپله فرښته حضرت جبرائیل امین هغه ته په خوب کې ورولېږله. فرښتې هغه ته وویل چې مه خفه کېږه، ځکه چې د بیبي مریم امیدواري د خدای پاک د روح القدس په قدرت ده. ته به د هغه ماشوم نوم عیسی کېږدې، ځکه چې هغه به خپل خلک د هغوی د ګناهونو نه خلاصوي. کله چې یوسف دا پیغام واورېده نو هغه ته ډېره تسلي میلو شوه او هغه په خوشحالۍ سره بیبي مریم خپل کور ته د خپلې ښځې کولو په نیت راوسته. بیا په هغه ورځو کې د روم د سلطنت نه دا خبر راغی چې ټول خلک به محصول ورکي. هر سړی به ضرور خپل ځان د خپل پلار په کلي کې رجسټري کي. د یوسف دپاره د دې مطلب بیت لحم ته تللو. نو هغه بیبي مریم د ځان سره کړه او د 4 ورځو په ستړي سفر بیت لحم ته روان شول. بیبي مریم ته د نرم کټ ضرورت و، خو افسوس چې سرای د مخکې نه ډکه وه. نو په دې وجه هغوی په غوجل کې ایسار شول. په هغه شپه د بیبي مریم ماشوم وشو. یوسف او بیبي مریم د دې ماشوم په پیدا کېدو یو بل ته په خوشحالۍ وکتل. دا هغه واده شوی مسیح دی. یوسف وویل موږ ته پکار دی چې د هغه نوم عیسی کېږدو، څنګه چې فرښتې ماته ویلي. دا هغه څوک دی چې خدای پاک زموږ د خلاصون دپاره رالیږلی دی. بیبي مریم ماشوم عیسی په اوړني کې ونغښته او یوسف هغه په آخر کې کېښوده. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: چا یوسف ته وویل چې د ماشوم نوم عیسی کېدی؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: په کوم ښار کې عیسی پیدا شو؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: هغوی عیسی په څه کې واچو؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ